बीबी मरियम अल्लाह वगोخته چې बगैर د واده نه زه د دې نه یو زوی پیدا کړم. دا قصه سورت مریم کې وګورئ. واذکر فی الکتاب مریم الته ګورئ. بغیر د واده نه زه د دې جنۍ نه یو زوی پیدا کړم. دا بیبي مریم چې بالغه شو دې ته زنانه بیماری وشوه او بیا بیماری نه پاکېدو سره دا لمبا تلاړه د ترور کور ته پردې واچولې او د ترور کور کې غسل وکړو پاکې جامې واغوستې. الله فرمایي فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا. ما په دغه وخت کې چې دا اولمبېده او پاکې جامې واغوستې نو فارسلنا الیها روحنا ما جبرائیل علیہ السلام دې ته ورولېږل چې هغه ورغی نو جبرائیل آیا د ملایکې په شکل کې ورغی او کیا په بل شکل کې؟ قرآن کریم کې الله فرمایي فتمثل لها بشرا سویا. دا جبرائیل ما د یو ځوان الګ په شکل کې بیبي مریم ته ورواستل. فتمثل لها بشرا سویا دا معنی چې ما ممثل کړ دی بیبي مریم لپاره جبريل د یو ځوان الګ په شکل. دا پاکي جامې اغوستې دي او ترور کور کې ناسته ده. یو ځوان ښایسته الګ دا ورته مخامخ ودرېد چې ودرېده ورته دی چې ورته داسې وکتل نو بیبي مریم ورته وایي چې قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان كنت تقیا. او ځوان زه په الله سره تا نه پناه غواړم که ته تقوادار که ته شریف هلک شریف او ښه سړی نو زه په خدای سره تا نه پناه غواړم. ان كنت تقیا قید ولې ولګېدې؟ ان كنت تقیا دا مانا چې که شریفې او ښه سړی خو زما د مخې نه به لرې شي او که نه خراب سړی نو ولاړ دی. تقیا دا مانا. عزیزانو بیبي مریم ته جبریل علیہ السلام چې راغی نو فرمایي الله چې فتمثل لها بشرا سویا. جبریل علیہ السلام د یو ځوان الګ په شکل کې بیبي مریم ته مخامخ ودرېده. دې چې ورته وکتل نو ورته وایي چې قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان كنت تقیا. اے زلمیا زه په الله تا سره تا نه پناه غواړم که ته تقوادار یې نیک او شریف هلکې نو زه په خدای سره تا نه پناه غواړم چې زما مخې نه لرې شي. دې ځای پورې خبره ما ستاسو مخکې عرض کړې. جبریل علیہ السلام ورته فرمایل چې انما انا رسول ربک لاهب لك غلاما زکیا. اے بی بی زستا د الله د طرف نه یو را لېږلی شوی قاصد او دې د پاره را لېږلی یم چې تا ته یو بچی وبخم. دا حیرانه شوه. ورته فرمایي چې رب انا یکون لی غلام لم یمسسنی بشر ولم اک بغیا. اے ربا زما زوی به څنګه کی؟ ما ته د چا سړي لاس هم نه دی لګېدلی او نه زه بد کرداره یم
نو بیا به زما زوی څنګه کی؟ جبریل علیہ السلام ورته فرمایي چې قال كذلك قال ربك هو علي هين. خبر هم داسې ده چې دا ته څنګه وایې، لیکن ستا پروردگار وایي چې بې پلاره زوی پیدا کول ما ته آسان دا زه کولی شم. علما وایي چې دې وخت کې جبرائیل علیہ السلام یا د دې په سپېږمو کې پوکې وک، یا د دې په ګریوان کې پوکې وک، یا د دې په لستوڼي کې پوکې وک. نو فحملت فوراً دا حامله شوه. اگر روح د عیسی علیہ السلام چې کوم جبریل راوړیو هغه د دې په سپېږمو کې پوکه او دا حامله شوه. چې حامله شوه 10 میاشتې تېرې شوه. 10 میاشتې پس دیتا دردزی شوروش د بچی پیدا کېدو دردونه. نو بیړه کې دا خیال وکړو چې که اوس په کور کې زما دا بچی وشي نو دا خلق به څه وایي؟ خلق به څه وایي؟ نو د کوره بار لاړه. چې د کوره بار لاړه ډېره لرې لاړه. الله دې امان راکړي. عزیزانو اوس هم که تاسو وګورئ پخوانۍ ښځې مونږه خپلې میندې نیاګانې غورې نیاګانې که دا را یادې کوي او یا د 6 کالو بوډا نه تپوس وکړي چې زموږ ستا د مور بچی یا ستا انګور زوی بچی بچی کېده څه به ترې پوهېدي؟ ابه وایي نه، چاته به پته هم نه لګېده او د ښځې بچی به وشو، خبر به هم څوک. بلکې زما د یادو خبره درته وکړه، ښځه ده غره له تلې ده او په غره کې ماشوم شوی دی او د وښو ګېډی هم تیار کړی دی. نو د وښو په ګېډي کې بچي ته ځای جوړ کړی دی، په هغې کې بچی سملولی دی او ګېډی یې په سر کړی دی او کور ته راغلی دی. اوس ښځې خو 2 میاشتې مخکې اسپتال کې داخل شي. څه تفصیلات به سره بیانوم، خدای دې رحم کوي. دا د ښځو د کوچیانو قافله کې ښځه روانه ده، دردزی ورته لګېدلی دی، ماشوم شوی دی او ماشوم یې ګوډي کې اچولی دی شاته او قافله پسې بیا هم رسېدلې ده. ښځې داسې وي او سړي هم داسې. اوس خو نه هغه ښځې پاتې شوي دي او نه هغه سړي پاتې شوي. لا سړو نه هم هغه د ټاک بړواګان جوړ دي چې الله دې امان، او ښځو نه هم چې څه شی جوړ دی هغه تاسو ګورئ. عزیزانو عرض دا و چې بی بی مریم ډېره لرې لاړه. زه تاسو ته ایماني وایم د ښځې حمل په خېټه کې بچی دا به د کور سړو ته هم پته نه لګېده چې د دې خېټه کې بچی دومره ارت کمیس به یې اچولی لوی، او بیا به چې ګرځېده نو مخې ته به یې لوپټه داسې تر سره کړې وه چې دا پته ونه لګي چې د دې ښځې حمل پته ونه.
बचे बोल तो खजी बारिया नहीं मुंह पोयम तो दे बीबी मरियम इंसान आवा कुदरत वर्त चल गए या अल्लाह खलक हो बखबरी जुबत सो है अल्लाह और कबल चल गए च कौम दल राशि और तपूस या उख्त हारून मा काना अबू किमरा असौ इम व मा कानत उम्मु की बगिया ए हारून खोरे स्ताखो मोरम खराबनवा खानदान दिम खराब नो नुताबी मेरे नदा बचे कमजे न रावड़ो गीत के जोई बोले कौम वर्ता वलाड़ दे अरियान देख चलो फअशारत इलई जोई तो इशारा होगा कि दिल तको जमादा गई कि मासूम दे दिल तको सुकई कि दा कम से डरा हो नाकाम वर्ता वही छे संगा दे वर्ता से मन कान फिल महदी सबिया कैफ युकल्लिम मन कान फिल महदी सबिया दगेग माशूम बसंग खबरी दा सवे नो दगेग ना अदनन जनते पैदा शिवे माशूम वर्ता आवाज की काला इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब जा अब्दुल्लाह दा अल्लाह बंदा है अल्लाह माला किताब रखे वो औसानी बिस्सलाति व ज़काते मा दुमतु हय्या वसियत द मोर पखेटा किराता करे दे ची मुंज बके और ज़कात बवर के ची तरसो पूरी ज्वंदे अजीजानो कौम हैरान होश हवा से खराब चिदा दियो जनते दो पैदा शुए मासूम हाथ दा किसने दुमरा उगदा दी तो पारा दरता उकड़ा मख की तफसील बबिया बली जुमे पे इंशाअल्लाह कीगी सीधे बिया लोई संगा शो और बिया आसमानों तो संग लाड़ो और या बेवक्त के एतकाद में ईसा अलैहिस्सलाम मुताल्लिक दखल पसंद वाहिद जला कादियानान दी चाहे ईसा अलैहिस्सलाम मुताल्लिक दा अकीदा चे अमर और कश्मीर के कबर बीबी मरियम इंसान आवा कुदरत वर्त चल गए या अल्लाह खलक हो बखबरी जुबत सो है अल्लाह वर्त बल चल गए च कौम दल राशि और तपूस या उख्त हारून मा काना अबू किमरा असौ इम व मा कानत उम्मु की बगिया ए हारून खोरे स्ताखो मोरम खराबनवा खानदान दिम खराब नो नुताबी मेरे नदा बचे कमजे न रावड़ो गीत के जोई बोले कौम वर्ता वलाड़ दे अरियान देख चल फअशारत इलई जोई तो इशारा होगा कि दिल तको जमादा गई कि मासूम दे दिल तको सुकई कि दा कम से डरा हो नाकाम वर्ता वही छे संगा दे वर्ता से मन कान फिल महदी सबिया कैफ युकल्लिम मन कान फिल महदी सबिया दगेग माशूम बसंग खबरी दा सवे नो दगेग ना अदनन जनते पैदा शिवे माशूम
वर्ता आवाज की काला इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब। जा अब्दुल्ला है, द अल्लाह बंदा है, अल्लाह माला किताब रखे। वो औसानी बिस्सलाति व ज़काते मा दुमतु हय्या। वसियत द मोर पे खेटा किराता करे दे कि मुंज बके और ज़कात बवर के कि तरसो पूरी ज्वंदे। अजीजानो कौम हैरान, होश हवा से खराब जिदा दियो गंते दो पैदा शुए मासूम हाथ संग दा किस्म दुमरा उगदा दी तो पारा दरता उकरा मख की तफसील बबिया बली जुमे पे इंशाअल्लाह कीगी सीधे बिया लोई संगा शो और बिया आसमानों तो संग लाड़ो और या दे वक्त के एहतिकाद दे ईसा अलैहिस्सलाम मुताल्लिक दखल पसंद वाहिद जला कादियानान दी चाहे दे ईसा अलैहिस्सलाम मुताल्लिक दा अकीदा दा चे अमर और कश्मीर के कबर